السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. محترمینو، د رمضان شریف دپاره د دې د تیاری دپاره یو اهمه ترینه حصه دا هم ده چې هر کس د رمضان څخه مخکې د خپلو ګناهو توبه او استغفار د الله څخه وغواړي او د الله تعالی څخه دعا وغواړي چې الله زه ډېر نالایق یم او زه ډېر نافرمانه یم او زه ډېر خطاکاره یم او سیاکاره یم. ای الله چې کوم ګناهونه زما څخه سوي دي، ای الله زما ته د دې ګناهو معافي وکړې. چې کوم خطاکانې زما څه سوي، ای الله ته ما ته د دې معافي وکړې او خپل ځان ډېر نادم او شرمنده د الله په دربار کې وګړي. او چې کم سړی په خپلو ګناهو باندې شرمنده او پښیمانه سي او هغه د آینده وخت دپاره بیا ګناه نه وکړي او توبه وکړي، الله رب العزت به د ده توبه د الله په دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. ځکه حدیث کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کښونکي داسې دی لکه ګناه چې نه وي کړې. د توبې دپاره 3 رکنه دي. یو دا دی، اول رکن دا دی چې کومه ګناه د څه وسوله پر دې باندې خپل زړه شرمنده او پښیمانه وګڼه. دویمه دا ده چې فی الحاله به دا ګناه پرېږدې چې کوم وخت چې تا توبه وکړله بیا به دې ګناه ته نږدې نه ورځې او د الله څخه به استغفار او بخښنه او تسبیح او ذکر او اذکار به کوې. او چې کله ته استغفار او بخښنه کې نو شیطان هغه پر تا باندې خندا کوي. ځکه شاعر وایي سبح برکف توبه بر لب دل فر از ذوق گناه، معصیت را خندا می آید بر استغفار ما. او فرلاسو باندې تسبیح وایه او ژبه پر ژبه باندې توبه کاږي او زړه دې د ګناه ډک وي. معصیت را خندا می آید بر استغفار ما. دا ګناه دا زما پر استغفار او پر بخښنه باندې هغه خاندي چې وګوره دې کس ته دا څنګه استغفار او دا څنګه هغه توبه ده چې وکړله. نو چې توبه دې وکړله، دویم رکن دا دی چې بیا به دې ګناه ته نه ورنږدې کېږي. او دریم رکن دا دی د توبې چې په خپل زړه کې به د آینده دپاره د ګناه ښه وعده کوي چې بیا به زه دا ګناه نه کوم. یعنې د الله تعالی سره به دا عهد کوي، دا وعده به کوي چې په آینده کې بیا زه دا ګناه نه کوم او په آینده کې زه دې ګناه ته بیا نه ورنږدې کېږم. نو الله رب العزت به دا روژه په ښایسته انداز او په ښایسته ترتیب باندې در باندې تیره کړي. که سړی ګناهونه کوي او سړی په ګناهو کې مبتلا وي نو بیا به عبادت کوي او ذوق او خوند پرې نه وي. والسلام.